بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس پیلوو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع څه وه؟ زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع د دوه حده افادو د جمع او تفاضل مربع وه، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې وپېژندل او ومویله چې د دوه حدونو د مجموعه مربع مساوي ده د لومړي حد مربع جمع د لومړي او دویم حد د ضرب حاصل 2 برابره جمع د دویم حد مربع. یعنی دا مطابقت موږ او تاسو په لنډ ډول سره ویلی شو چې A جمع B کل مربع که چیرته A او B دوه متحوله وي، نو دا مطابقت A جمع B کل مربع مساوي کیږي A مربع جمع 2AB جمع B مربع. او ورسره د دې د تفاضل مربع مو هم ولوستله، یعنی که چیرته د مثبت B پر ځای منفي B ولیکو، نو بیا هم په هغه صورت کې موږ ورتاسو وایو چې د لومړي حد مربع منفي د لومړي او دویم حد د ضرب حاصل 2 برابره جمع د دویم حد مربع، چې موږ او تاسو بیا هم که A او B دوه متحوله په نظر کې ونیسو، نو وایو چې A منفي B کل مربع مساوي ده د A مربع منفي 2AB جمع B مربع، چې موږ او تاسو دا په تیر لوست کې ولوسته. نو په دې هیله چې تاسو تیر لوست نه یو څه زده کړي اوسئ، راځو خپله نوې موضوع پیلوو، چې نوې موضوع مو د الجبري افادو تجزیه ده. یعنې په څه ډول سره موږ او تاسو کولی شو د الجبري افادې تجزیه کړو. موږ او تاسو دا مطابقت وپېژنده او تاسو ته مطابقت موضوع کې وویله چې موږ او تاسو مطابقت موضوع ډېره لنډه موضوع یو عنوان کې خلاصه د تجزیې دپاره او همدارنګه د الجبري افادو دپاره وایو، خو دا ډېر لوی مبحث دی. نو اوس موږ او تاسو د همدې مطابقتونو په مرسته موږ او تاسو الجبري افادې تجزیه کوو. اوس ګورو چې د الجبري افادې په څه ډول سره موږ او تاسو دا تجزیه کولی شو. خو بیا هم د دې نه مخکې به زه تاسو ته یو پوښتنه ووایم، کولی شئ د پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. تاسو تر اوسه وکړای شول د یو مستطیل مساحت چې اوږدوالی 2x مثبت 3 او سور یې 3x منفي 1 دی پیدا کړی. آیا فکر مو کړی دی څرنګه کولی شو د مستطیل اوږدوالی او سور پیدا کړو په داسې حال کې چې مساحت یې 3x مربع منفي 4x جمع 1 وي؟ نو اوس دلته لکه څرنګه چې پوښتنه مې درته وویله، موږ او تاسو عموما چې مثال راکړل شي چې یو مستطیل مساحت لاسته راوړي چې اوږدوالی او سور یې راکړل شوی وي، نو موږ او تاسو اوږدوالی ضرب د سور کوو او د هغې د مساحت لاسته راځي. خو که چیرته برعکس داسې یو مثال ولر چې مساحت راکړل شوی وي او موږ او تاسو وایو چې د دې مستطیل اوږدوالی او سور لاسته راوړي، نو دا به بیا موږ او تاسو په څه ډول لاسته راوړلی شو؟ نو د دې لاسته راوړل موږ او تاسو کولی شو د همدې الجبري افادو د تجزیې په مرسته په لاس راوړو. نو موږ او تاسو اوس الجبري افادې تجزیه په داسې ډول تعریفوو چې د یو الجبري افادې لیکل د دوه او یا څو افادو د ضرب په څیر. کله چې موږ او تاسو ته یو الجبري افاده راکړل شي او هغه الجبري افاده موږ او تاسو د دوه یا څو الجبري افادو د ضرب په څیر ولیکلی شو، نو بیا دې ته بیا موږ او تاسو څه شی وایو؟ تجزیه وایي. یا د څه شي تجزیه وایي؟ د الجبري افادو تجزیه وایي. د دې دپاره چې تاسو لا ښه پوه شئ، نو راځم تاسو ته مثال لیکم او حلوم یې. اوس دلته موږ او تاسو یو الجبري افاده لرو، غواړو د الجبري افاده تجزیه یې کړو. نو دلته موږ او تاسو مثال لرو چې 4 منفي 14x مربع. دا 4 منفي 14x مربع موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې یو څو مطابقتونه ولوستل، چې یو مې دا اوس موضوع په پیل کې مې تاسو ته وویل چې یو د A جمع B کل مربع مطابقت و، او بل هم د A منفي B کل مربع مطابقت، او ورسره یو بل مطابقت هم چې ولوسته هغه چې و A مربع منفي B مربع مطابقت و. نو تاسو کولی شئ وګورئ چې دا الجبري افاده د البته د دې هغه پراخ مخللي ورکړل شوي شکل ته مو هم د دې هر یو څه کړی و لیکلی و. نو کولی شو موږ او تاسو وګورو چې دا الجبري افاده د کوم مطابقت سره ورته والی لري چې بیا د هغې د مخې نه موږ او تاسو دا مثال څه کړو؟ تجزیه یې کړو. نو اوس راځم د مثال یا د الجبري افادې کې موږ او تاسو لږ تغییرات راوړو. تغییرات په داسې ډول راوړو چې که چیرته موږ او تاسو وکولی شو دا یو توان باندې ولیکلی شو. د مثال په ډول څه شکل باندې په توان لیکو؟ یعنې 4 پر ځای کولی شم ولیکم 2 په توان د 2، 2 په توان د 2 مساوي د څو سره کیږي؟ بیرته مساوي د 4 سره. نو دلته د 4 پر ځای لیکم چې 2 په توان د 2 منفي 14 کې هم یو څه تغییرات راوړلی شم. د کوم عدد مربع 14 کیږي؟ 4 مربع. نو دلته لیکم چې 4 مربع ضرب د څه شي ده؟ ضرب د x مربع. دې کې یو څه نور تغییرات هم راوړو. په داسې ډول تغییرات راوړو چې لیکم 2 مربع
منفي څلور هم مربع لري او اکس هم مربع لري. کولی شم د دې دواړه چې موږ او تاسو د طاقت یو قانون دا ویلو چې کله قاعدې مختلفې او توانونه مساوي وي نو دا دواړه قاعدې یو بل سره ضربوو او په یو توان باندې لیکو. نو دلته لیکم چې څلور اکس کل په توان د څو دی؟ کل په توان دی 2. اوس دلته که چیرته تاسو وګورئ دا د کوم مطابقت شکل لري؟ دا د A مربع منفي B مربع، یعنی که چیرته دې ته د A نوم ورکو او 4x ته د B نوم ورکو نو دا د A مربع منفي B مربع طاقت شکل لري. د A مربع منفي B مربع طاقت شکل لري. نو دلته اوس زه راځم تاسو ته دا لیکمه. نو دلته موږ او تاسو لیکو چې A مربع منفي B مربع مطابقت هم لوستی و. دا چې کله موږ او تاسو د دوه قوسونو د ضرب په څیر لیکله په څه ډول هم لیکه؟ لومړی د دې دواړو عددونو مثبت یا منفي A منفي B او دویم قوس هم ورته څه لیکه؟ A مثبت B. نو اوس کولی شم دا دوه مربع منفي 4x مربع هم چې دا یو دوه تم د A نوم ورکه او 4x هم د B نوم ورکه په داسې ډول د دوه قوسونو په شکل باندې د ضرب په حالت کې ولیکم او ووایه چې دا موږ او تاسو د الجبري افاده څه کړه؟ تجزیه م کړه. نو دلته تاسو ته لیکم چې دوه مربع منفي 4x کل مربع دا مساوي کیږي د 2 د A په حیثیت لري. نو دلته لیکمه د A پر ځای څو لیکو؟ 2 منفي د B پر ځای څو لیکو؟ 4x. دا قوس بندو بیا هم قوس لیکو د A پر ځای بیا څو لیکو؟ 2 او مثبت د B پر ځای بیا څو لیکو؟ 4x. نو تاسو ولیده چې موږ او تاسو د 2 مربع منفي 4x کل مربع مطابقت موږ او تاسو د دوه قوسونو باندې تجزیه کړه چې د ضرب حاصل په څیر هم لیکلی دی. نو دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ د الجبري افادو تجزیه وایي. چې الجبري افادو تجزیه کې موږ او تاسو ویل چې د دوه یا څو افادو د ضرب په څیر ولیکلی شو نو دې ته بیا موږ او تاسو ویل چې الجبري افادو تجزیه. د دې لپاره چې تاسو لا ښه پوه شئ راځم یو بل مثال هم لیکم او تاسو ته یې حلومه. اوس دلته بل مثال لرو چې x مربع جمع 12x جمع 14 دا یو الجبري افاده ده. غواړو د الجبري افاده تجزیه کړو چې د ضرب په څیر ولیکو. نو اوس د دې لپاره چې دا موږ او تاسو د ضرب په څیر ولیکو یو مطابقت چې موږ او تاسو لاره A جمع B کل مربع هغې ته چې موږ او تاسو انکشاف ورکو د هغې حاصل مساوي د چی سره راته؟ A مربع جمع 2AB جمع B مربع. نو یعنی دا پرمختللی شکل و یا انکشاف ورکړل شوی شکل و. ګورو چې آیا دا الجبري افاده مو د دې مطابقت شکل لري او که نه که چیرته دا شکل لره کولی شو بیرته دا د A جمع B کل مربع په شکل باندې ولیکو. نو اوس دلته لومړی په دې پرمختللي ورکړل شوي شکل کې موږ او تاسو دا ځینې قوانین راځو په دې مثال کې ګورو. دلته A مربع لرو او دلته د A مربع پر ځای موږ او تاسو څه لرو؟ د A پر ځای x او توان یې څو دی؟ 2 او دلته موږ او تاسو قانون لرو چې د لومړی او دویم حد د ضرب حاصل 2 برابره او د دویم حد مربع. نو که چیرته اوس دا لومړی حد x په نظر کې ونیسو او دویم حد دلته 14 د کوم عدد مربع دی؟ د 6 مربع دی. یعنی دا x لومړی حد او 6 دویم حد وي. نو اوس دلته منځنی حد باید د لومړي او دویم حد د ضرب حاصل 2 برابره وي. نو دلته ګورو چې 12 او x شتون لري. نو 12 او x چې دلته شتون لري د 12 سره باید لومړی 2 ضرب شي چې 2 موږ تاسو دلته چې لرو په مطابقت رابطه کې لرو 2 لرو او لومړی او دویم حد ضرب لرو. نو دلته لومړی حد څو دی؟ x او دویم حد هم څو دی؟ 6. دې کې یو څه نور تغیرات راوړي یعنی دا ضرب او 2 ضرب د 6 څو کېږي؟ 12x. نو دلته ګورو چې منځنی حد هم په همدې ترتیب سره د دې مطابقت شکل لري که نه؟ 12x کېږي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې دا الجبري افاده چې x مربع جمع 12x جمع 14 دی دا د کوم مطابقت شکل لري؟ د A جمع B کل مربع مطابقت شکل لري. A جمع B کل مربع مطابقت شکل لري چې کولی شو د الجبري افاده په داسې ډول باندې هم ولیکو. نو اوس راځم دلته تاسو ته دا لیکم. لومړی حد موږ او تاسو مشخص کړه لومړی حد یې څو دی؟ x او دویم حد مو هم مشخص کړه چې 6 دی. نو اوس دلته چې موږ او تاسو وویل چې دا A مربع جمع 2AB جمع B مربع دی A جمع B کل مربع پرمختللی ورکړل شوی شکل دی دا د یو کلي مطابقت په څیر لیکم. اوس راځم د الجبري افاده د کلي مطابقت په څیر باندې لیکو چې دا لیکو لومړی حد د A پر ځای دلته باید څو ولیکمه؟ x. نو دلته لیکو x
ورپسې دلته ګورو چې ټوله علامې جمع دي نو دلته هم د جمع علامه لیکو. ورپسې دویم حد څو دی؟ 6 او په مجموع کې موږ او تاسو دا چې کوو کل مربع لیکو. اوس چې کله موږ او تاسو د الجبري افاده د یو ایکس جمع ای جمع بي کل مربع مطابقت په شکل مو ولیکه، کولی شو دا اوس د ضرب په څیر ولیکو. د ضرب په څیر په څه ډول باندې لیکو؟ که چیرته تاسو ته په تیر درسونو کې یاد وي دا موږ او تاسو د 2 قوسونو ضرب په څیر هم لیکلی و. یعنی کولی شو ولیکو چې یو قوس کې هم ایکس جمع 6 او بل قوس کې هم ایکس جمع 6 ولیکه. ولې دلته موږ او تاسو ایکس جمع 6 او ایکس جمع 6 لیکو؟ آیا د دې حاصل بیرته د دې سره مساوي کیږي؟ تاسو کولی شئ د دې دلیل راته ووایه، ځکه ما تاسو ته په تیر لوست کې هم د دې په اړه ویلي وو. نو موږ او تاسو اوس دا ایکس جمع 6 او ایکس جمع 6 د دوه عددونو د ضرب په څیر مو لیکه. یعنې دلته اوس لیکو چې ایکس مربع جمع 12 ایکس جمع 6 دیرش موږ او تاسو په 2 قوسونو باندې څه کړه؟ په 2 قوسونو باندې تجزیه کړه. د څه شي په مرسته؟ د مطابقت په مرسته، چې یو قوس هم ایکس جمع 6 دی او بل قوس هم ایکس جمع 6 دی. چې کله دا دواړه ضرب کو حاصل یې بیرته څو کیږي؟ ایکس مربع جمع 12 ایکس جمع 6 دیرش کیږي. یو بل مثال هم په نظر کې نیسو چې ترڅو تاسو لا ښه پې پوه شئ. اوس بل مثال موږ او تاسو لرو 4 ای مربع منفي 28 ای جمع 9 دا هم موږ او تاسو غواړو د الجبري افاده چې کړو، الجبري افاده تجزیه کړو چې د مطابقت په مرسته تجزیه کوو. نو لکه څرنګه چې د درس په شروع کې مې تاسو ته 3 واړه مطابقتونه ولیکل، نو کولی شو هغه مطابقتونه وګورو چې کوم مطابقت سره رابطه لري. نو البته دلته ګورو چې دا داسې یو مطابقت دی چې هغې انکشاف ورکړل شوی شکل دی. نو ګورو چې د کوم مطابقت د انکشاف ورکړل شوي شکل یا د پراختیایي شکل سره ورته دی. نو د دې دپاره چې موږ او تاسو پې پوه شو، راځو دې کې یو څه تغییرات راوړو. تغییرات په داسې ډول راوړو چې موږ او تاسو که چیرته دې ته د ای نوم ورکو او د وروستني حد یا لومړي حد ته د ای نوم او دریم حد ته د بي نوم ورکو، نو ګورو چې آیا دا د ای منفي بي کل مربع شکل طاقت شکل لري او که نه. نو د دې لپاره دې کې یو څه تغییرات راوړو. تغییرات په داسې ډول چې 4 دلته لیکل شوی دی، 4 پر ځای کولی شم د یو عدد مربع ولیکم چې حاصل یې 4 شي. هو دلته باید څو ولیکمه؟ 2 مربع. نو دلته لیکو چې 2 مربع ضرب د څو دی؟ ضرب د ای مربع منفي 28 ای اوس دپاره لیکو. بعد د هغې نه بیا ګورو چې آیا د دې شکل دې سره ورته دی که نه. جمع 9 د کوم عدد مربع 9 کیږي؟ د و مربع 9 کیږي. نو تر دې ځایه پورې موږ او تاسو لږ نور تغییرات که په دې کې راولو چې دا 2 هم مربع دی او ای هم مربع دی. کولی شو دا قاعدې مختلفې دي، توانونه یو شان دي، دا مکمل یو توان په حیث ولیکو. یعنې 2 ای کل مربع منفي 28 ای جمع و مربع. اوس که چیرته دلته تاسو وګورئ دا د ای شکل لري، د ای مربع شکل لري او دا هم د بي مربع شکل لري. یعنی دا ای مربع دی او دا هم بي مربع دی. اوس راځو دا منځنی حد ګورو چې منځنی حد چې لکه څرنګه موږ او تاسو په دې رابطه کې لرو چې ای مربع منفي 2 ای بي مثبت بي مربع. د دې رابطې د دې منځني حد سره یو شان دی او که نه. نو د دې رابطې په منځني حد کې موږ او تاسو وایو چې د لومړي او دویم حد د ضرب حاصل 2 برابره. نو دلته هم موږ او تاسو ګورو لومړی او دویم حد ضربوو او 2 برابره کوو یې. که چیرته د دې حاصل د منفي 28 ای سره یو شان شو نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیا د دې رابطې شکل لري. نو راځو ګورو لومړی حد دلته څو دی؟ 2 ای. نو دلته 2 ای زه لیکمه، ضربوو مې دویم حد چې موږ او تاسو بي څو په نظر کې ونیوه؟ و. دا ضربوو د و سره او البته دا به 2 برابره کوو. چې کله یې 2 برابره کوو دلته به څو سره ضربوو؟ 2. یو دا 2 دی چې دا 2 خپله د ای په حیث دی، یعنی دا خپله 2 ای دی. نو یو 2 ای د ای رابطه کې دی او بل 2 هم موږ او تاسو په دې رابطه کې لرو چې 2 ای بي دی. نو اوس دا ټول ضربو چې آیا حاصل 28 ای راځي او که نه. نو 2 څو کیږي؟ 4 بیا د و سره ضربو، 4 څو کیږي؟ 28 ای. نو دلته موږ او تاسو دا حاصل لاسته راوړ چې دا مساوي د څو سره شو؟ مساوي د 28 ای سره شو. نو په دې معنی چې منځنی حد مو هم لاسته راوړو او اول او دویم حد مو هم لاسته راوړو. نو دا د ای مربع منفي 2 ای بي مثبت بي مربع رابطې مطابقت شکل لري. نو موږ او تاسو کولی شو دا په کوم شکل باندې ولیکو؟ د ای منفي بي کل مربع مطابقت په شکل باندې ولیکو. نو دلته موږ او تاسو اوس د ای پر ځای باندې باید څه ولیکو؟ 2 ای. نو دلته تاسو ته
لیکم چې 2A او دلته به اوس د جمع علامه لیکو که منفي نه ځکه منفي لیکو. دلته موږ او تاسو د A منفي B کل مربع مطابقت کې لومړی پرمختللي شکل کې لومړی علامه چې ده منفي، البته لومړی نه بلکې دویمه علامه او دلته هم دا دویمه علامه منفي ده. نو دلته هم لیکو منفي او B څو دی؟ و. نو دلته لیکو و. په مجموع کې دا څو لیکو؟ 2A منفي و کل مربع. اوس کولی شو دا د ضرب په څیر د دوه قوسونو د ضرب په څیر باندې ولیکو. نو دلته لیکو چې 2A منفي و ضرب د 2A منفي و. نو دا هماغه الجبري افاده وه چې موږ تاسو د چې کړله تجزیه مو کړله او د دې تجزیه مو د مطابقت په مرسته باندې لاسته راوړ. نو په دې هیله چې تاسو د دې الجبري افاده د تجزیې نه یو څه زده کړي اوسئ. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي او په همدې سره زموږ او ستاسو اووم څپرکی هم پای ته رسیږي. د اووم څپرکي مهم ټکي دلته لیکل شوي دي. دا به ستاسو کورنۍ دنده وي. تاسو باید ځان سره دوباره تکراروئ. که چېرته بیا پکې ستونزه لرئ کولی شئ مانه کمنټ کې پوښتنه وکړئ او همدارنګه د دې لپاره چې دا فصل دوباره درته تکرار شي پوښتنې دا عمومي پوښتنې دي دا هم ستاسو کورنۍ دنده ده. حلوئ بیا او ماته به کمنټ کې راستوئ. که چیرې د کتاب PDF غواړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ او د دې لپاره چې ویډیوګانې په منظمه او پرله پسې توګه ترلاسه کړئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله په امان.